السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. محترمینو، الله تعالی مو تل ژوندي او خوشاله لره. دوستانو، د څلور قل چې چارقل ورته وایي، د دې یو ناشنا وظیفه له تاسو سره شریکه کوم. د دغه وظیفې په برکت سره ستاسو د کور هغه مشکلات، ستاسو د کور هغه تکالیف پر تا باندې، پر اولاد باندې، پر خاندان باندې سراغلی دي چې دغه علاج نه له ډاکټر سره سته، نه له فر سره سته، له هیڅ چا سره نسته. دا یو داسې مثلا آفت د سراغلی، دغه آفت تاسو ختمولی سي د دغه سورتو په مبارک په برکت سره. ډیر پاورفل سورتونه دي، ډیر دی قدرت والا او بهترین سورتونه دي. دوستان، اغه مشکلات، اغه سختی سستاسو پر اولاد، بخاندان، زوی، ورور، سهار سوی پر هغه باندې غلبه تاثیر کړی ده او تاسو ډیر مهنتونه تکلیفونه کړی، یا تاسو باندې یې کړی وي خو تاسو ته د دې رزلټ نه معلومیږي چې دا څنګه ور باندې کړی ده. دغه سورتو په وجه تاسو ختمولی سي. که یو انسان وایي چې هغه شی دی، دوستانو هغه بد نظری ده. که د انسان پر خاندان یا پر کور باندې، پر کوروالا باندې، پر زوی، مور، ورور، څوک چې خور باندې د چا د نظر تاثیر سوی وي، مثلا نظر باندې بد نظر باندې لګیدلی وي او دی غواړي چې دا بد نظری ختم کی، یا دته نه معلوم دي د په سوچ فکر کې راګرځي چې دا به بد نظری د دغه سورتو مبارکانو په برکت سره به داسې الله پاک جل جلاله ختم کړي چې د سوچ او فکر به هم نه وي هغه طرف ته، دغه طرف څخه به الله تعالی دغه مشکلاتو څخه دی خلاص کړي. ګوري، دا بد نظری دومره بد مرض ده، داسې بیکاره مرض ده چې انسان له عرش څخه فرش ته راغورځي. سمانا مثلا یو انسان ډیر مالدار دنیادار د کيوار د دنیا پر باب باندې په د باندې بد نظری ولګید ولاړی تباس، دغه دنیا د پیسې دا به داسې ختم سي په پو به هم نسی، ځکه چې بد نظری دومره بد تاثیر لري. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې پر انسان چې بد نظری ولګید تر ګوره رسوي او پر وخی چې ولګید تر کټوي رسوي. دغه چې بد نظری علاج نست، نه له یو ډاکټر سره پر دنیا وګرځيږي والله بالله کې پیدا کیږي یو ډاکټر به تاسو وایي اسلام سره بد نظری او علاج شته، خو د قران په آیاتو کې بیا شته. د قران په آیاتو کې الله تعالی داسې تاثیر یې خیره چې داسې ضرب ختم کیس په پو به هم نشي. بد نظری د انسان پر صحت باندې تاوان کوي، تاثیر کوي. کتا سو فکر یو انسان ډیر په خوند باندې مثلا د الله عبادت کوي، لمونځ گزار وي، دیندار وي، کله پر د باندې بد نظری ولګي دغه انسان دی هغه په دایسي عبادت کې سوکه پر شا باندې راځي. مثلا بیا د عبادت کول خوند نه ور کوي، بیا د تلمنځ کول خوند نه ور کوي، دی الله ذکر کول خوند نه ور کوي، زړه یې تنگ وي، ژوندۍ لا بیا خوند نه ور کوي، دومره بیزاره لري خپل ځوان څخه. دا بد نظری تاثیر ور باندې کړی. یو ځوان الله تعالی روغ صحت ور کړی، کله روغ صحت الله تعالی د تر کړی بد نظری تاثیر ور باندې وسی، بیا دا انسان داسې سي چې د دنیا پر ډاکټرانو ملایانو وګرځي، بیا د هغه مرض نه ختمي، نه دی چاته د مرض معلومیږي نه چې دا په څه وجه مرض ده، په څه وجه نه جوړ شوی دا انسان سوکه کمزوري کی، بیا د تناست ولاړه خوند نه ورکی، ګرځلا خوند نه ورکی، بیا د په کټ کې ناس بیا دې حالت تراورسي د تناست خوند نه ورکی، پروت بس زندگی په دې کې ور باندې تیر شي، په دې تکلیف کې ور باندې تیر شي. د بد نظری دومره سخت تاوانونه دي. حضرت مولانا زکریا رحمه الله هم د دې په باب باندې فرمایي چې دا بد نظری چې د انسان باندې سی ولګیدل، انسان څخه د عمل توفیق هم اخلي. چې شامل مثلا بیا الله پاک جل جلاله تعالی عبادت کوي، بیا په هغه شان ته عبادت نشي کولای، کم ستر دی مخکې تا کوي، ستاسو نه ورځي، بیا ستا صحت ناجوړ سو، ناروغ سو. کله چې انسان ناروغ نه هغه پر عبادت باندې څنګه خوند واخلي، کله چې انسان ناروغ هغه به الله پر ذکر باندې څنګه خوند واخلي، کله چې انسان ناروغ هغه به الله پر نعمتو باندې څنګه خوند واخلي. او دغه بد نظری چې کله دی خځو د خاوند تر مابین محبت زیات وي، مینه زیات وي، خو چې دا بد نظری ور باندې ولګي د په مابین کې به داسې بې اتفاقی، داسې
اختلافات داسې جګړې په مابین کې رامخته سي چې ورونه کورنۍ خو څه کوي عزیزان قربان لا سره ستړي سی بیا ځوان ډیر تریخ زندگی ډیره په مشکل کې وي ولې خو په دوی دوه کې پر چا باندې نظر لګیدل ډیر سره ګران ډیر محبت وي خدا سي د بد نظر او تاثیر سترګ ور باندې ولګیږي تباہی نو دوستانو د دې لپاره یو بهترین مجرب عمل د دې څلور سره تور ته خیم ان شاء الله الله تعالی جل جلاله بدله بد نظر اخلاص کی ما تاسو ته ویل کله انسان په کاروبار کې رکاوټ راغلی مثلا کاروبار پر شا باندې روان ډون کیږي پر مخ باندې نزي ترقی نه کوي د دې پوسی د بد نظری تاثیر او د مهنت هم کوي او د انسان پر وجود باندې ولګي نه جوړي ناروغي سميږي کله انسان تعالی جل جلاله نارنه اولاد ډیر کړی دی بل مسلمان ور باندې حسد کی کسي ور باندې کی بس هغه بس بد نظری مثلا نظری کی بیا دغه بد نظری پر د باندې تاثیر وکي چې هغه زامن یا داسې مثلا لس زامن خدای ور کړی هغه دی وجې منورته نشي یا بیلاری سي یا نه جوړ سي یا داس باز چرشان سي باز څنګه سي ځکه چې د بد نظری تاثیر اور باندې ولګیږي حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله ویلی دي چې بد نظری یو ډیر لوی هلاکت کوونکی مرض دی دا تجربه خو زما په ډیرو خپلوانو باندې ده چې د ذکر او د شغل په شروع کې د خوند او د جوش د کیفیت خوند بد نظری په وجه د عبادت خوږوالی دا ټول بدل سي ختم سي لما بین څخه ولار سي هغه خوند د عبادت چې مخکې وو هغه توفیق د عبادت چې مخکې له سره وو هغه بیا نه نیک عمل د انسان لپاره ګران سي بیا نه سي کولای ډیر سخت سي ورته ذکر دی الله ورته سخت سي کار کول کاروبار ورته سخت سي لمور پلار سره خبرې کول دا ورته سخت سي دغه خبرې بد ور باندې لګي له اولاد سره گزاره کول ورته سخت سي له خپل کوروالا سره گزاره کول ورته سخت سي دغه خبرې بد ور باندې لګي خبرې خون نه ور کوي د عزیزانو په مابین کې گزاره ورته سخت سي د ورونو د انډوالانو د دوستانو په مابین کې دا د گزاره نسی کولای هغه ورته سخت سي اڅ خوند ته ناست ولاړ یو شی خوندور کی د دنیا له ټولو نعمتو څخه دی به برخص ولې ځکه چې پر د باندې د بد نظری تاثیر لګیدل تباہ او بربادي کی دا یو داسې مرض ده نو محترمینو عرض می داو د دې لپاره یو مجرب عمل درخیم کچیر تاسو په کور تاسو په کورنۍ پاندوالانو عزیزانو کې پر هر یو باندې دا تاثیر سوی وي تاسو یو ګوري مثلا پر کاروبار یې تاثیر سوی پر صحت باندې پر اولاد باندې د کور تر مابین جګړې اختلافات زیاتې پر دې تاثیر سوی د بد نظری اصل د څلور سره تو څخه عمل وکړي په دې باندې عمل وکړي ان شاء الله دعا براته وکړي په زندگی کې به دعا راته کیس کاش قاری صاحب دغه دعا تاسو مګته دغه سرتونه تاسو مګته وخت خو دلو موږ لړ غټ مشکل څخه خلاص اصل ختمون کې د دې خو الله د خو یو ثواب غواړي دغه آیاتونه دی په دې کې قران شریف سرتونه دی په دې کې الله تعالی جل جلاله بل شان قدرت یې کوي قران کریم یو آیات دایو بسم الله زور سونه کوچنی دا سه په مکمل عقیده په مثبت یقین په ایمان سره ویل سي دریاب ته وای دریاب لار درکې دیوالت یو دیوال لار درکې غرت یو غر لار درکې نو بیا بد نظری شې د په مقابل کې داسې به والله ختم کې په پور ولا کسي داسې به ختم کې لکه وچو بوټو د سړی باکس دانه وې ختم کې داسې به د بد نظری لمه بین ځخه خولار شي په دې عمل باندې ان شاء الله په دغه سرته باندې عمل وکړي کم څه درخه محترمینو کار څوک دی بد نظری کار مثلا ناجوړې بیماری او کاروبار کې تاثیر ارڅ سوی نور اولال بس کداغه کسي قبل څوک کار څوک چې قران کریم زدوي کفایات زدوي کداغه زدوي فیاد باندې فیاد دی وای د څلو سرتونه کفایات نیوز ده په قران کریم دراواخ او دس دی ورته وي ګور ځکه چې الله تعالی جل جلاله فرمایي تاسو قران کریم در اخلي خو په هغه وخت کې در اخلي کله چې تاسو صاف یا صفا مدامنه او دس میکړی بیا غسل نه یاس بیا او دس نه یاس نو او دس میکړی نو قران کریم درواخي کنه دغه تاسو ته اجازه نشته چې درواخي تلاوت لیکي بلکې هغه وخت کې راخستلې سي بغیر لو داس چې دای په پوخو کې نغکتي او تلاوت خو به خنه سي کولای په ورته کتل لیکن فیاد درته اجازه شته چې بغیر لو داس وکړي خو ورته ګوري سي راوالوي سي بغیر لا او داس اجازه نشته درته مثلا راوابخ دغه څلور سورتونه به تلاوت کوي قل یا ایها الکافرون سورته قل هو الله احد الله الصمد دغه سورت تر پای
قل اعوذ برب الناس مالک الناس دغه سرت قل اعوذ برب الفلق دا څلور سرتونه مثلا اول به قل یا ایها الکافرون وایس بیا بسم الله شریف وایس دا بل سرت وایس دا رنګ به ار سرت درې واره وایس فرض که مثلا اول قل یا ایها الکافرون وای ار وار شروع کوي بسم الله وای درې واره دی پرکې بیا درې واره قل والله شریف بیا درې واره قل اعوذ برب الفلق بیا درې واره قل اعوذ برب الناس دا به وای او دا د تاسو یاد تر دې مخکې شروع کړی منوي په سر کې به هم درود شریف وایس په پای کې به هم درود شریف سي اللهم صل اللهم بارک ته یو وار دا سیم ویل او هغه فلنی به پیدا کوي هغه که په بازار کې اخیستل سوي که داسې په بیبان کې راښکول سوي هېڅ فرق نه لري پر دې باندې به یې جفت کړي بل ځای به یو ګیلاس اوبه راواخلي پر هغه باندې به یې جفت کړي څلور سره سرتونه مې درې واره وویل 12 واره کېږي هر سره درې واره په سر کې هم درود شریف په پای کې پر هغه سپلنو به دود دغه کې جفت کړي او پر هغه اوبو به یې جفت کړي کوي به څه وخت د ماښام له لمانځه وروسته د ماخستن تر لمانځه مخته په دې دوران کې به کوي دوستانو او د ماخستن له لمانځه وروسته که چیرې فارغه سواس مثلا وخت نه و د ماښام له لمانځه مابین کې تاسو وخت نه درته میلاوی دی د ماخستن له لمانځه وروسته هم کولی شي په دې دوه وختو کې کولی شي داسې مې وکړو پر سپلنو مې دم کوي او توکی دم مې ورباندې وکړئ جفت مې کوي پر اوبو باندې هغه اوبه په هغه چا باندې وچکوي چې هغه باندې تاثیر سوی هغه کار څوک ستاسو په کورنۍ کې وي قریب وي عزیز وي هر څوک او هغه دغه به راواخلئ سپلني و هغه کس ته به ودودوئ که په کور کې به اتفاق راغلی په کور کې به ودوګوئ که د ښځې او د خاوند تر مابین راغلی په هغه کمره کې به ودودوئ ورته ناست به یې دی که څوک مریض وي کاروبار له وجې تاثیر ورباندې سوی د بدنظري هر څه سوي هغه کس ته به نږدې ودودوئ دا عمل به تقریبا یوه هفته وکړئ انشاءالله زه تاسو ته بیا دا اطمینان درکوم چې الله مهربانه ده له دې بدنظري له دې څخه به الله تعالی خلاص کړي خو یوه د سنت طریقه بله عمل هم شته هغه دا ده چې نبي علیه السلام فرمایي هغه انسان چې تاسو ته معلومیږي چې یاره دا پلانکي دا نظر ورباندې کړی دا د سترګو نظر ورباندې لګېدلی هغه کس به راولئ په اوبو کې به درېږي مثلا په لګن په یوځي کې به لمبېږي تر اوبو به وځي کله چې تر اوبو وتی هغه اوبه سې به چاو سې په داسې ځای کې به لمبېږي چې هغه اوبه بلې خوا ته نسي ولاړ په یو ځای کې راټولې سي مثلا یو ځای دی چې هغه سره جمع کړي هغه اوبه به بیا رااخلي پر هغه کس باندې بېرته وایي څوک چې نظر سوی دی خو دا رنګه مې زړه ته نه ولګي څوک دې وکړي ځکه چې دغسې نن سبا چاته ووایه چې د تا نظر پر ما لګېدلی ده ستا د سترګو بدنظري پر مو لګېدلی ده هغه خوا به دی ډېره بده یوړې نو داسې نسئ کولی هغه اولین عمل چې ما در وکوئ هغه اسانه ده په هغه باندې عمل وکئ الله تعالی جل جلاله به درته هر څه اسانه کړي الله تعالی به دې له هر څه مشکلاتو خلاص کړي بیا درته وایم چې دغه بدنظري څخه ځان ساتئ دا ډېر سخت مرض د انسان ژوند تباه کوي د انسان زندگی ختموي او هغه خلکو ته مې خواسته چې خلک نظر کوي دا ډېر بد ناروا عمل ده د خدای پر لحاظ له دې څخه لاس واخلئ الله تعالی ته دعا وکړئ چې الله له دغه عمل څخه ما خلاص کړي د ناروا عمل چې زه خلکو باندې حسد کوم خلکو ته الله مال دولت اولاد ورکړي او زه د بدنظري تاثیر ورباندې کوم په دې باب باندې شپه ورځ الله ته ژاړه چې الله تعالی جل جلاله ما له دې عمل څخه خلاص کړي